پیغمبر علیه الصلاة والسلام لما اسری بی الی السماء چې کله الله تعالی ز په لیلة المعراج کې اسمان ته پورته کولم رأیت اقواما لهم اظفار من نحاس یو څه خلک مې ولیدو د هغې دا نوکان د اوسپنې و د سره پوسه و یخمشون بها وجوههم وصدورهم په دې باندې دا د مخانو د سینو غوښې کولې او په ډېر سخت حالت کې وای فقلت من هؤلاء یا جبریل ما د حضرت جبریل څخه پوښتنه وکړه چې دا خلک څوک دي درات هؤلاء قوم یاکلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم ولدا هغه خلک دي چې هغې په دنیا کې د خلکو غوښې خوړلې او په دنیا کې د خلکو عزتونه خرابول او په دنیا کې په خپلو مجلسو کې د خلکو غیبتونه کول دا هغه بدترین خلک دي چې الله تعالی دلته په دې سزا باندې در قیامته پورې اخته کړي دي او بیا به حساب و کتاب الله تعالی د دوی سره په قیامت کې اخی بیا به نور سزا په جهنم کې ورکړي دا څوک دي دا هغه خلک دي چې د مسلمانانو غیبت یې کوي یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي یا رسول الله مل غیبه غیبت څه ته وایي پیغمبر علیه السلام وایي ان تذکر اخاک بما تکره چې ته د یو ورور ذکر په داسې شام باندې وکړې چې پر هغې بد لګېږي هغې زړه دا وغواړي چې کاش کې په پلانکي مجلس کې زما دغه ذکر نه وای هغه صحابي ورته د الله رسول ان کان فی اخی ما اقول که زما په ورور کې دغه مرض وو ما ول دی غل دی غلاوې کولې ما ول دی بد اخلاقه دی بد اخلاقه وو پیغمبر علیه السلام ورته فذلک الغیبه غیبت وایي دغت و الا فقط بهته کچیرې په هغې کې هغه مرض نه ولو تا د ځانه پسې ویل بیا خو بهتان دی د غومره د چنده ګناه ده لکه غیبت و سړی چې خپلو مجلسو باندې نظر واچوي او پر خپلو حالاتو باندې د انسان عقل ورته حیران چې په څنګه مجلسو کې که د عوامو مجلسونه دي که د خواصو مجلسونه دي که د یوې درجې که د یوې شعبې خلک دي که د بلې شعبې خلک دي د هغې ټولو مجلسو ته دې مرض ځان نه ایستلی بعضې خلک غیبت ځان ته روا کوي بره درته وایي چې ته ورته دا غیبت دی وایي زه خو مخامخ هم ورته ویلی سم ګوره که ته مخامخ ورته ویلی سې که نسې ورته ویلی که په ده کې دغه ګناه سته که نسته چې پشاله دې په مجلس کې پسې وکړه دا غیبت دی دا ګناه کبیره ده او دا د ټولو ګناهو څخه بدترینه ګناه ده غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې شراب خوري غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې زنا کوي غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې ډاکه اچوي او غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې یو بدکاره عمل کوي ځکه غیبت هم په نص قطعي باندې ثابت دي دا ګناه هم په نص قطعي دا ټولې په قرآن ثابت دي لیکن په دې کې غیبت د هغې څه ډېر بدترین په دې وجه دی چې غیبت د حقوق الله او عبادو څه دی د نورو ګناهګانو شرابي که په دې خپل مزاج کې صرف پښیماني وکړي الله تعالی یې وربخښي لیکن غیبت چې د کم چا د غیبت کړی دی چې د هغې څه معافي نه وغواړي در هغې وخته پورې نه بخښل کېږي او غیبت څومره سخترینه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي سود څومره ګناه ده د ګناهو مجموعه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د سود ادنا درجه دا رقم ده نعوذ بالله لکه سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي د هغې څه وروسته ورته د ټوله سود بدترین سود در وښیم چې د سود در ټولو هغه لوړه درجه سود دی هغه دا دی چې سړی د مسلمان غیبت کوي او د مسلمان عزت ور خرابوي او د مسلمان بیکاره ذکر په مجلس کې کوي ورته دا د سود د ټولو څخه لوړه درجه یې دغه ده اوس تاسو دې ته اندازه ولګوئ چې کښته درجه یې نعوذ بالله د مور سره د زنا په مثل او د ټولو څخه لوړه درجه یې دا ده چې سړی د مسلمان غیبت کوي په دې وجه باندې د غیبت سزا هم کتل او غیبت د الله تعالی په نافرمانۍ کې ډېره بدترینه نافرماني ده لیکن زه دا وایم چې شریعت د انسان دپاره عجیبه د فطرت دین دی بعضې کارونه داسې دي چې په هغې کې ظاهرا غیبت دی لیکن په شریعت کې هغې ته غیبت نه ویل کېږي ځکه شریعت الله تعالی د انسان پر فطرت باندې برابر پیدا کړی دی او په فطرت کې چې د کوم شي ضرورت دی الله تعالی هغه د ګناه څخه مستثنا کړي دي یو سړی دی یو کار کوي د هغې د کار په وجه باندې بل مسلمان ته مشقت او تکلیف رسیږي اوس ته که چیرې هغه مسلمان ته د دې سړي دغه بیکاره عمل نه کې ورښکاره نو دا اندېښنه ده چې هغه سړی به په مشقت او تکلیف کې مبتلا سي نو په دې وخت کې د دې سړي دا بد صفت و هغه سړي ته ښکاره کول که څه هم ظاهرا غیبت دی لیکن ګناه نه لري او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله دا عمل کړی دی حضرت عایشه مبارکه ناسته ده یو سړی را روان دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عایشې ته وایي بئس اخو العشیره دا د خپلې قبیلې در ټولو بدترین انسان دی حضرت عایشه مبارکه ډېره سره ټوله په عزت کې کښېنستله
چې کله هغه سړی رالی پیغمبر علیه الصلاة وسلام د هغې سره ډېر مدارات وکړې کښته پورته ښه وضعیت چې کله هغه سړی رخصت کوي پیغمبر علیه السلام ته حضرت عایشه وایي د الله رسوله تا ول د ټولې قبیلې بدترین انسان دی لیکن دومره ښه وضعیت پیغمبر علیه السلام وایي د انسان د بدی لویه بدي دا ده چې خلک د هغې د شر څخه د حفاظت لپاره په اسانه طریقه رخصت کوي خلک یې در ځان تېروي په دې نیت باندې چې یاره سبا په شر کې اخته اوس دې مسله کې چې هغه سړی را روان دی پیغمبر علیه السلام حضرت عایشې مبارکې ته وایي دا د قبیلې بدترین سړی دی د دې معنا دا چې پیغمبر علیه السلام د دې سړي غیبت وکړي او غیبت ګناه ده لیکن ظاهرا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه ځای د غیبت دا مستثنا او جلا په دې وجه دی چې دا ګناه نه بلل کیږي چې حضرت عایشه مبارکه هغه ناسته د پیغمبر علیه السلام وایي داسې نه وي د هغه سړي څه حضرت عایشې مبارکې ته یو تکلیف ونه رسیږي نو په دې وجه باندې حضرت عایشې مبارکې ته د هغه سړي ذکر وکړي چې دا به ناسته په احتیاط کې وکړي او چې در څو پورې هغه سړی در موږ تېرېږي دا به خپل ژوند په احتیاط کې تېر کړي چې سبا د هغه سړي په وجه دا په یو مشکل او په یو مصیبت کې مبتلا نشي زه خو دا وایم چې بعضې ځایو کې غیبت کول واجب دي ګس یو سړی د بل چا د قتل پلان برابروي او بد عمله انسان دی د هغې باندې د غلا پلان برابروي او د هغې د قتل پلان برابروي اوس ته به د دې قاتل او د دې بد عمله انسان ذکر هغه چاته نه کوي په دې خاطر چې غیبت یې دی نه بلکې هغې ته ذکر کول د واجب عمل دی چې هغې د دې د مشقت څخه خلاص شي یو حدیث کې راځي لا غیبت لفاسق ولا مجاهر د فاسق او د مجاهر غیبت نه دی څه معنا بعضې خلک د دې مطلب یو رقم بیانوي لیکن هغه صحیح مطلب نه وي هغه وایي چې یو سړی فسق کوي ښکاره ګناهګاره دی د هغې غیبت روا دی نه فاسق سړی چې کومه ګناه کوي دا دوه رقمه کوي بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه سړی علی الاعلان کوي د ټولو خلکو په مخ کې کوي د هیچا څه نه پټوي یو سړی شرابي دی هغې شراب ښکاره خوري د هیچا څه نه پټوي او ټوله دنیا هم په خبره ده او د ټولې دنیا و مخ ته کوي نو که سبا په یو مجلس کې ته د شرابو ذکر وکړې پر ده باندې بده نه لګېږي ځکه دی اسیم د خلکو څه نه پټوي نو دا غیبت د دې فاسق جایز دی لیکن که یو سړی ګناهګاره دی او هغې کوشش دا کوي چې زما ګناه د چا په مخ کې نه ځي ښکاره هغې د خلکو مخ ته نه ښکاره کوي هغې خپله ګناه پټه کوي نو په دې وخت کې که چیرې د هغې ګناه ته د خلکو مخ ته ښکاره کوي دا غیبت بلل کېږي دا ناروا عمل بلل کېږي ځکه هغې دا کوشش کوي چې زما ګناه د چا مخ ته ښکاره نه سي د حضرت عبدالله ابن عمر په مجلس کې یو چا د حجاج ابن یوسف غیبت وکړي حضرت عبدالله ابن عمر دستي راوګرځوي ور سړی حجاج ابن یوسف که د ټولې دنیا لوی قاتل دی نو هغې ته که د انسانانو قتلونه روا دي نو د قیامت په میدان کې هغې که ځان ته د انسانانو قتلونه روا بولي د قیامت په میدان کې که د هغې د ذمې څه د قتلونو سزا اخیستل کېږي ستا د ذمې څه د هغې د غیبت سزا اخیستل کېږي یا یو سړی د ظالم دی د ظلم تذکره د چا کوي یو سړی دی د هغې کور ته غله ور واوښت نو اوس به سار دی خلکو ته دا قصه نه کوي ولې دا غیبت دی نه دې کې مسله دا ده که هغه څوک د ده د ظلم تدارک کولی شي کې نشي کولی دی د دې خپل مظلومیت ذکر کولی شي او دا غیبت نه بلل کېږي چې کوم څوک یې تدارک کولی شي لکه دی حکومت ته دا خبره ښکاره کړي حکومت د ده د مظلومیت تدارک کولی شي یا د کلي خلک دله پوښتنې له راځي دی خپل ذکر ورته کولی شي چې پلانکي زما سره دا ظلم وکړي پلانکي دا ظلم را سره وکړي که څه هغه خلک د ده د دې مظلومیت تدارک نشي کولی نو ځکه الله تعالی وایي لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم د چا ګناه ښکاره کول او د چا بیکاره ذکر کول دا هیچ چاته جایز نه دی الا من ظلم که سړی مظلوم سو مظلوم خپل مظلومیت ښکاره کولی شي نو دې سفر کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معراج دغه خلک پر پیغمبر علیه السلام پیر سو د هغې سزا دغه وه او هغې کم عمل کوئ هغې د غیبت عمل کوئ اوس وروسته سفر کې پیغمبر علیه السلام کم عجایبات لیدلی دي نو که را روانه جمعه کې څه وخت د هغې متعلق تذکره کوو الله دې دا مذاکره قبوله کړي